په دې آیاتونو کې الله رب العالمین دلته د حضرت موسی علیه السلام اجمالا او مختصر شان بیان کوي او د دې نه مخکې د مختلفو پیغمبرانو د هغوی د قومونو واقعات تاسو واورېدل چې الله ورسره څه چل وکړ. دلته د حضرت موسی علیه السلام بیان دی او دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو خو داغه د نبوت د صداقت او داغه د رسالت او د صداقت بیان دی. هغه وخت خلکو ته او د قیامت دروازې خلکو ته چې دا واقعات کله تیر شوي دي او څومره په رښتونکې طریقه باندې الله رب العالمین د رسول الله مبارک په خولې باندې بیان کړل او دې ستاسو درس کې نن را روان دي چې ذلک من انباء القرى، دا د هغې کلو واقعاتو او قصې وي او د هغوی د عبرت د قډک واقعاتو چې تا بیان کړل دوی ته او موږ په تا بیان کړل. نو یو خو د رسول الله مبارک د صداقت بیان دی چې حقیقت کې دا پیغمبر دی او د الله د طرف نه ورته وحی راغلی ده، او دویم نمبر دا دی چې رسول الله مبارک ته تسلی ده چې دا وګوره دقه شان دی قومونو د خپلو پیغمبرانو سره وختونه تیر کړو، تکلیفونه یې وله ورکړي دي، نو که تا ته هم تکلیف راغی ته به صبر کړې او زمونږ استاد دپاره هم د عبرت نه ډکې خبرې. نو ځکه الله دا بیان کړی. نو دلته الله اجمالا د موسی علیه السلام بیان کړي. موسی علیه السلام واقعه دا په قرآن شریف کې ډېر زیات راغلي دي قدم په قدم، او قدم په قدم مخکې بیان شو آینده به بیان شي. دلته الله رب العالمین وی موږ موسی علیه السلام فرعون ته راولیږه، خو داسې م راونه سره د نښو خپلو د ښکاره دلیل د ښکاره دلایلو سره او د ښکاره معجزاتو سره مې راولیږه فرعون او د هغه قوم ته او د هغه سردارانو ته. نو ستاسو اورېدلې م ده او رابم شي او تېره شوې م ده چې فرعون د موسی علیه السلام مقابله شروع کړه او د موسی علیه السلام ته مخکې هم تکلیفونه ورکول او بیا هم ورکول. نو د فرعون مرګرو او فرعون او د هغه مرګرو د فرعون تابعداري کړه او نو د فرعون دا فیصله داسې څه د یو درسته او یو دغه ځکه پیغمبر و د موسی علیه السلام د وخت اولوالعزم پیغمبر او فرعون مقابله شروع کړه. نو الله وی زه شروع دی کی خدای په هغې کې ناکام هم که فرعون او موسی علیه السلام کامیاب که، خو دلته هغه ناکامي چې د هغه کومه د دنیا وه خو الله نه بیانوي، نور ځایونو کې بیان کړې ده، خو دلته هغه د هغه بربادۍ د آخرت بیان کوي چې آخرت کې به څه چلي او چې چا د فرعون تابعداري کړې ده څه کوي به قیامت کې به څه وي. نو الله رب العالمین د هغې بیان په دې آیاتونو کې کړی دی او څنګه کړی دی. نو هغه تاسو ګورئ د قرآن په ژبه باندې به یې وورو نو بیا به هغه هلته بیا صحیح ولیږي. ولقد ارسلنا او په تحقیق سره موږ رالیږلي وو موسی علیه السلام بآیاتنا، د آیاتو نه مراد یا خو معجزات دي او یا نښې دي، نښې څرګندو سره، او یا د آیات نه مراد تورات دی. خو دلته علماو دغه معجزات ذکر کړي دي، دا کومه چې د موسی علیه السلام له الله معجزې ورکړې وې 9 معجزې وې په 15مه سپاره سورت بني اسرائیل کې راغلي دي 9 معجزې. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، دا د فرعون او نور معجزې ډېرې وي. د موسی علیه السلام خو ډېرې معجزې دي خو د فرعون ته دقې وخت کې وي، یعنې نور خو تیمور جان د هغې نه پس بیا من او سلوا، دا د موسی علیه السلام معجزه ده که نه. دغه له دریاب له کونټې را غورځوه او دریاب کې لارې جوړوه، دا د موسی علیه السلام معجزه یا او دقه شان
کاڼیله شاباس کاڼیله کونټۍ را غورځوه فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا د کاڼي نه لس چینې روانېدل او نور هم داسې ډېرې خدای د فرعون خلاف دقه 9 معجزې وې هغه 9 معجزې شماره لومبې دا د چې ونزع یده لاس به یې ترخ کې ور دننه که نو دا ټول جهان به یې رڼا که لومبې د لاس معجزه دویم نمبر معجزه هغه د امسا وه او تاسو معلومه ده دریم نمبر معجزه په دوی باندې قحط راغی څلورم نمبر معجزه میوې یې کمې شوې خیرې ورته موسی علیه السلام کړې وې پنځم نمبر معجزه دا وه چې طوفان پرې راغی فارسلنا علیهم طوفان راغی سخت طوفان او شپږم نمبر دا چې جراد مولخان پرې رالل اووم نمبر دا چې کټمل رالله والقمل اسپگے کټمل او اتم نمبر والضفادع چندخانه دا ټول د موسی علیه السلام معجزاتو او نهم نمبر والضفادع والدم وینا اورېدلي تاسو دا ټول تیر شوي نهمه سپاره کې چې داسې وینې رالې چې بني اسرائیل به جام ډک نو چې خولې ته به یې یوړو وینه به وه نو دا د فرعون ملګرو قبطیانو نو بیا به وي بني اسرائیل راځئ ستاسو په جام کې وینه نه وي زموږ په هغې نو چې بني اسرائیل به جام خولې ته که نو هغه به اوبه وي خو چې دوی به که هغه به وینه شوه نو په یو جام به خوله کې ایښوده نو چې د قبطي اړخ به کوم به وینه وه چې کوم اړخ به د بني اسرائیل هغه به اوبه وي داسې یې راټینګ کړل دغه ټولې معجزې الله وی ما راولېږلې وسلطان مبین او واضح دلایل یو واضح دلایل وه نو د علما وی چې دا یو معجزه وه او د ټولو نه غټه معجزه د تیموره د موسی علیه السلام کومه وه امسا واله د ټولې نو دې نه مراد امسا ده وسلطان مبین نه مراد امسا ده الى فرعون دای چا ترالی گلی وی دا دومره معجزات الى فرعون تا وملئه او دا غاغه کم سردارانو بلویسیانو او دا غاغه کم مولیانو اغوی ترالل اغوی تا مودق قوم ته نو فتبعوا امر فرعون پکارو چې دقې قومې د سردارانو د موسی علیه السلام تابعداري کړې وه د موسی علیه السلام ته ځکه چې دا دومره معجزې او دا دومره دلایل او هغه ټیزمار فرعون سره سو هېڅ هم نو تشغل به یې کول نو پکارو چې د هغوی ته موسی علیه السلام تابعداري کړې وه خو دې سردارانو څه چل وکړه فتبعوا امره نو تابعداري وکړه روان شو امره فیصله او د حکم د فرعون پسې دا ظالمانه روان شو وما امر فرعون نو امر فیصله حکم د فرعون برشید څه د یو هوښیار سړي کار یا یو درسته خو صحیح فیصله نه وه نو الله ویزا شوه پسې شیوه پسې خو یو چل به وشي اوس دې کې بیا زموږ دپاره سبق دی ښه نن به د درس به دوړی نن دا دومره چې ناست یې او د قرآن شریف دا ثوابونه حاصلوي که نه او ستاسو به اوس د یو حج کامل ثواب کیږي یو حج څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په دې نیت جومات ته رالل چې دې جومات کې به زه زده کړمه یا به چاته څه وښیمه او دې درس کې کېناستې نو د بخاري مبارک حدیث دی چې کله کېناستې او دې واورېده او کور ته ځي نو په عملنامه کې به دې منیجر صاحب د یو حج قبول کړي شوي ثواب الله ولیکي ماشاءالله حدیث کې راغلی دی نو نن به دا وړي چې دا نن سبق خلاصه سوه وره یقدم قومه یوم القیامت مخکې به وي دا فرعون قومه د خپل قوم نه وړاندې یوم القیامت په ورځ د قیامت
مخکې به فرعوني او ورپسې به دا قومي نو فاوردهم النار موږ به داخل کو ورته فرعون به مخکې جنډلې نیولې وي د خپلې پاټۍ او دا ټول کارکنان به ورپسې وي. بس دا سبق دی زموږ نن دغه چې دنیا کې چا پسې وي د قیامت په ورځ به د هغه د جنډې د لاندې لګیا یې او روان به یې. بس دا ستا سبق نن خلاصه شوه. دا ګورې زه نه وایم، دا الله وایي. الله وی یقدم قومه مخکې به وي یقدم قدوم څه ته وي مخکې والی ته وي که نه یقدم مخکې به وي قومه د خپل قوم نه یوم القیامت پرز د قیامت فاوردهم النار نو موږ به نیغ داخل کو جهنم ته. وبئس الورد المورود وبئس ډیر ناکاره ځای دی، ډیر خطرناک ځای دی، ډیر هیبتناک ځای دی. الورد المورود چې ورګډ شي دی په ورګډوالي سره الله دې مو ساتي، خدایا ته مو ساتي. الله وی ډیر ناکاره ځای دی چې ورګډ شي په ورګډوالي سره چې ور داخل شي. واتبعوا نو بس شا دی دنیا کې هغه چا پسې چې پته راته لګي چې دی به مې کوم ځای ته بوځي بس دا ستا د سبق خلاصه شوله. واتبعوا او تابعداري به وشي ورپسې به شي فی هذه په دې دنیا کې لعنت وی د الله د رحمت نه لرې والې ته دنیا کې بم لعنتی وي د الله د رحمت نه به لرې وي. و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت بم د الله د رحم نه لرې وي. دنیا کې خو زه بیا موږ او تاسو د الله د خپل رحمت نه لر کوي امین ووایه. خو آخرت کې ګورې موږ د الله د رحمت ډېر زیات امیدوار یو او د الله رحمت په څومره تیمور جانه د قیامت په ورځ الله چې دا رحمت پیدا که نو دا یې سل حصې که نو یو حصې صرف دی دنیا ته راولېږله. دا بچی چې دا مور چې په خپل بچي رحم کوي، دا پلار چې په خپل بچي رحم کوي، حتی تر دې پورې رسول الله مبارک فرمایله چې د چرګې دا بچي یا د اس بچي خپل دا چرګه بچي خپل ځان ته رانږدې کړي او اس خپل بچي ځان ته رانږدې کړي یا دا مرغۍ تاسو ګورئ چې بچي یې د وي نو بې قراره وي، دغه یو رحم دی. یو کم سل رحمتونه حدیث قدسی دی الله وی ما ځان سره ایښي او دا به د قیامت په ورځ په مؤمنانو تقسیمومه. الله دې پکې راولي. خو دا خلک لعنتا و یوم القیامت لرې به وي د الله د رحمت نه د قیامت په ورځ ما. بئس الرفد المرفود بیا الله وی ډېر بیکاره ډېر ناکاره انعام دی په انعام ورکولو سره. رفد انعام ته وایي ډېر ناکاره انعام دی په انعام ورکولو سره، ډېر ناکاره انعام دی. خدای دې د دې نه وساتي. اوس الله وایي ذلک من انباء القرى، ذلک دا چې دا تا ته څومره واقعات تیر شو د حضرت نوح علیه السلام، بیا ورپسې د حضرت هود علیه السلام، بیا ورپسې د صالح علیه السلام، بیا ورپسې د شعیب علیه السلام، ورپسې د موسی علیه السلام او د هغوی د قومونو دا تباهۍ دا بربادۍ تولیدي. ذلک من انباء القرى، ذلک هم دقه من انباء القرى خبرونه د دقیق کلو نقصه چې بیان کړل موږ علیک په تاسو باندې پتا باندې د دوه جانو سره ہوتی د قیامت در پتا سم بیان کا منها داغي کولونا داغي خاروننا قائم سخوسم قائم دی وحصید او صد جلنا کټ شوی دی. حصید صد جلنا الله ختم کړی دی ستا او زما د عبرت د پاره.
وای دا دومره غرق او تباه چې شو، دا برباد چې شو، دا جلې ختم شوې، دا زلزلې، دا چغې، دا اوره، دا اوبه، دا سیلابونه، دا چې پرې رالله او د مخ د ځمکې نیوله نوم ختم که، دا ولې الله ظلم وکړه؟ وما ظلمناهم، الله وی نا گوری ما ظلم ندی کړی، ما زیاتی ندی کړی، ولکن ظلموا انفسهم، لیکن دوی په خپل ځان باندې ظلم وکړه. ولی د خپل پیغمبر د وخت د پیغمبر اون منل، ولی د خپل د وخت چې کوم پیغمبر ورته احکامات بیان کړو هغه ولی اون منل، ولی دا لکانو دا کار پرېښودنه، ولی دا دوکې نه پرېښودې، ولی دا نور ګناهونه نه پرېښودله، نو دا خو دوی په ځان باندې ظلم کړی دی. الله وی ما پې ظلم نه دی کړی، وما ظلمناهم، مونږ ظلم نه دی کړی، ولکن ظلموا انفسهم، لیکن دوی په خپل ځان باندې ظلمونه وکړل. فما اغنت عنهما، فما اغنت نو پکار را نغی عنهم د دوی آلهتهم، هغه معبودان باطلا، هغه قبرونه، هغه سجدې، هغه نظر و نیاز داغې بوتانو، اس پکار را نغی التي هغه یدعونا چې دوی به بلله من دون الله سوا د الله نه من شیء پوټې، اس پکار را نغی. لما جاء امر ربک، کله چې راغی زمونږ حکم، ستا د رب حکم راغی، عذابونه رالله، جهنم ته پرېوتله، سیلېګانې رالې، زلزلې رالې، چغې رالې، چې د خپل کوم خدایانو عبادتونه کړو، سجدې یې ورته کړې وې او سوالونه یې ترې کړو، بچ یې کړل. الله وی هېڅ په کار رانه. وما زادوهم غیر تتبیب، وما زادوهم ازیات نشو غیر تدبیب، سوا د هلاکتنا، سوا د بربادینا، اسم زیات نشو سوا د بربادینا، سوا د هلاکت. الله ګور قرآن شریف قدم په قدم زمونږ او ستاسو څه کوي؟ رهنمایي کوي. د هدایت لویه سرچشمه ده. نو خدایا څه عظیم نعمت تې راکړی دی. وکذالک اخذ ربک، وکذالک هم دقرنګې اخذ ربک رانیولی دي ستا رب، اذا اخذ القرى څه وخت چې رونیسي کلیه، وهي ظالمة او کله دوی ظلم کوي. دقه شان کوي الله چې کله ظلم چالو شو، چې کله د الله نافرماني چالو شو، الله وایي زه نیول کوم، ګوره صبر هم کوم. د الله صبر ډېر لوی دی. او چې کله د صبر نه خبره ووته نو بیا یې رونیسي، نو بیا د خلاصېدو نه وي که نه. تیمور جان ورته ګوره، ان اخذه علیم شدید، بېشکه نیوکه د الله ډېره سخته ده. الله د الله نیکه خدای دې د خپل قهر او د غضب نه وساتي. ان اخذه بېشکه نیوکه د الله تعالی علیم ډېره دردناکه ده، ډېره سخته ده، شدید او ډېره سخته وي. د الله نیوکه ډېره سخته وي. ان فی ذلک لآیه، بېشکه په دې آیاتونو کې، په دې احکاماتو کې، لمن د هغه چا دپاره عذاب الاخره چې څوک د عذاب د آخرت ډېر لوی عبرت دی پکې. ان فی ذلک لآیه، دې کې ډېر لوی عبرت دی، نښې دي لمن د هغه چې هر چا کوجابودي دپاره نه، خاف عذاب الاخره چې د ورځې د آخرت نه یریږي د عذاب. ذالک یوم مجموع، دا ورځ د جمع کېدو د قیامت دا ورځ، له الناسو د خلکو دپاره، وذالک یوم مشهود، او دا داسې ورځ ده، وذالک دقه یوم داسې ورځ ده، مشهود چې حاضر بکړي شي دا ټول اولین آخرین دا ټول، او یادا چې مشهود د ګواهۍ ورځ ده، د ګواهۍ ورځ ده. فرشتې به راباندې ګویي کوي، ځمکه راباندې ګویي کوي، د وجود اعضا به راباندې ګویي کوي. دا داسې ورځ ده، دقې ورځ دپاره تیارې دی. الله دې موږ له توفیق راکړي او تاسو له. نور به د قیامت څه کار کېږي به انشاءالله بیا بل درس کې وایي. صدق الله مولانا العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.